السلام علیکم ناظرین، د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه خبره کوم بانی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ته خط لیکلی دی. د عمران خان وکیل فیصل چودھری اډیاله جیل کې نن د سماعت وروستو د خان صاحب سره ملاقات کړی دی. خان صاحب هغه ته د دې خط د نکاتو په اړه خبرې کړې دي. فیصل چودھری بیا وروستو د اډیاله جیل نه بهر میډیا سره خبرې اترې کولې او د خط چې کوم نکاتو هغه د ولس په وړاندې پیش کړي دي. د عمران خان وینا وه چې دا فوج زمونږ دی او دا فوج شپه او ورځ د ملک او قوم لپاره قربانۍ ورکوي، خو د بدقسمتۍ نه د دې فوج یعنې د ادارو او د ولس ترمنځ فاصلې سیوا شوي دي. که د دهشتګردۍ جنګ ګټل وي نو ولس له به د فوج شاته ودرېدل وي. که چېرې فوج شاته ولس نه وي ولاړ، یعنې فوج ته د ولس مرسته نه وي ترلاسه، نو د دهشتګردۍ جنګ به ډېر په ګرانه ګټلې کېږي. بیا وروستو عمران خان وایي چې د فوج او د ولس یعنې د ادارو او د ولس ترمنځ چې کوم خلیج دی، کومه فاصله ده، د دې وجوهات چې دي عمران خان په دې کې د ټولو نه اول وجه چې هی هغه د 8 فروری الیکشن دی. خان صاحب وایي چې په 8 فروری د ولس منډیټ غلا کړی شو او چې کوم مینارټي وای یعنې کم سیټونو والو منی لانډرینګ والا دوه پیرې انارو اغوستونکي خلک چې کوم هغوی په قوم باندې مسلط کړل او قوم یقینا چې په دې باندې ډېر زیات خفه دی. همدا وجه ده چې د ادارو او د ولس ترمنځ فاصله چې کوم ده هغه ورځ تر بله سیوا کیږي. کتونکو د عمران خان وایي چې د 8 فروری کې چې کله د ولس د ووټ توهین وکړی شو او ووټ غلا کړی شو، منډیټ غلا کړی شو، نو په دې وجه باندې ولس ډېر زیات بېچینه دی، ډېر زیات پریشان دی. دا یو لویه وجه ده چې د ادارو ترمنځ او د ولس ترمنځ دا فاصلې ورځ تر بله پیدا کیږي. کتونکو خان صاحب وایي چې 26 آئینی ترمیم هم د دې یو وجه ده. د دې خلیج په دې په ذریعه باندې د عدلیې د کنټرول کولو کوشش شوی دی او نظام عدل چې کوم دی هغه تیز نیز شوی دی. د دې نه علاوه 26 آئینی ترمیم د عمران خان خلاف چې کوم مقدمات دي او دغه رنګ د 8 فروری چې کوم الیکشن فراډ شوی دی په دې باندې کور اچولو لپاره یا پرده اچولو لپاره 26 آئینی ترمیم چې کوم دی دا متعارف کړی شوی دی. کتونکو خان صاحب د کوټ پیکینګ هم ذکر کړی د کوټ پیکینګ دې ته وي چې په عدالتونو کې د خپلې مرضۍ ججان ته شامل کړي او د خپلې مرضۍ فیصلې بیا د هغوی نه اخلي. دې ته یو قسم له کوټ پیکینګ ویلی شي. القادر ټرسټ کیس عمران خان حواله وکړه چې په دې کیس کې جج راجا ناصر جاوید چې کوم هغه به بار د فیصلې التوا کوله، فیصله به تاخیري خربوخ کار کوله او دا فیصله څو پیرې تقریبا یو میاشت محبوس ساتل شوی او تقریبا 3 پیرې د دې نیټه ورکړل شوه، خو بیا هم دا په خپل ټایم نه اورول کېدله. د دې مقصد دا و چې په سپریم کورټ کې یا په های کورټ کې چې کوم منپسند ججان دي دا اپوینټ شي، نو د دې فیصلې یعنې د القادر ټرسټ چې کومه فیصله ده د دې اپیلونه به هم د دغې ججانو سره مونږ ولګو او د خپلې فیصلې یعنې د خپلې مرضۍ فیصله به د دې نه مونږ واخلو. د دې نه علاوه خان صاحب وایي 26 آئیني ترمیم خلاف ولس نه صرف ولس دی بلکې وکلا برادري چې کوم دا کوم چې د پاکستان انټلیجنسیا ده، وکلا برادري، د دې نه علاوه نور پوهه خلک چې کوم دي هغوی د دې ډېر سخت خلاف دي. وکلا برادري په ټول ملک کې تاسو وینئ چې مختلف بار کونسل احتجاجونه کوي او د یو لوی تحریک یعنې د اسلام آباد په لور باندې هغوی د لانګ مارچ اعلان هم کړی دی. کتونکو خان صاحب دا مقصد دی چې ګنې 26 آئیني ترمیم کې په عدلیه باندې کوله او حملې وشولې، نو ولس د دې د وجې هم ډېر زیات خفه دی، ډېر بېچینه دی. دا وجه کېدلی شي چې د ادارو او د ولس ترمنځ دا فاصله ورځ تر بله سیوا کیږي. کتونکو خان صاحب یو بله نکته وړاندې کړې ده چې یعنې چې کوم د دهشتګردۍ خلاف جنګ دی او بیا د ادارو او د ولس ترمنځ چې کومې فاصلې سیوا کیږي، په دې کې یو لویه وجه چې کوم دا پیکا قانون دی. پیکا قانون خان صاحب یو قسم له مذمت کړی دی او ویلی دی چې مین سټریم میډیا کوم چې د مخکې نه د ظلم او د جبر ښکارو او په هغې باندې پابندۍ وې، اوس د ازادې اظهار رایې باندې یعنې په سوشل میډیا باندې چې کوم ازادي اظهار رایې ده په دې باندې د بندیز لګولو لپاره دا قانون لاګو کړی شوی دی. کتونکو خان صاحب وایي چې د انټرنیټ باندې د بندیزونو او دغه رنګ چې کوم نور بندیزونه دي د دې له وجې آی ټي انډسټري چې کوم ده هغې ته تقریبا 2 ارب ډالره د پاکستان نقصان شوی دی. یو بله وجه خان صاحب ښیي چې د دې پابندو له وجې جی اس پي پلس سټیټس چې کوم دی کوم چې یورپین یونین ورکي هغه هیوادونو ته کوم چې غریبان هیوادونه وي، ترقي پذیر هیوادونه وي، د دې مقصد دا وي چې د دې هیوادونو یعنې د غریب هیوادونو چې کوم ایکسپورټس دي، کوم سامانونه دي، د دې له په یورپي
منډو کې په اسانۍ سره رسایي ورکړي او هلته چې کوم دی دا خرڅ کړي بغیر د ټیکسونو چې براہ راست د دې پیسې په دغه متعلقه ملک باندې ولګي او د هغوی په معیشت باندې ولګي او د هغوی په سوکالۍ باندې ولګي. کتونکو خان صاحب وایي چې د دې له وجې یعنې چې کوم په ازادي اظهار رایې باندې قدغن لګولی شي، پابندۍ لګولی شي، سنسرشپ روان دی. د دې له وجې د پاکستان د جی اس پی سټیټس پلس سټیټس چې کوم دی دا هم په خطره کې پرېوتلی شي. نو خان صاحب دا ګڼي چې د ولس او د ادارو ترمنځ چې کوم دا رابطې سیوا کیږي یو وجه دا هم دا چې ګنې هغوی کولا ویني چې بهی دا په دې ملک کې څه روان دي نو د دوی بدزینه کیږي د ادارو نه هم دا وجه ده چې دوی دغه فاصلې وروسته تر بله سیوا کیږي. خان صاحب یو بله اهمه وجه مخې ته راوستې د هغه وایي چې د عدلیې چې کومې فیصلې کیږي د عدلیې چې کوم احکامات جاري کیږي د هغې په کولا او مټ خلاف ورزي کولی شي. خان صاحب دا وایي چې بطور وزیر اعظم دا د ده ذمواري جوړیږي چې دا ملکي مسایل هغه نشاندهي وکړي او دا ولس ته په وړاندې کړي چې د دې ستونزو حل روزي نو پاکستان به بیا لږ په مخ په وړاندې روان شي. او خان صاحب د دې خبرې هم وضاحت کړی دی چې د دهشتګردۍ په جنګ کې که چېرې ولس ته فوج په شا نه وي ولاړ نو دا جنگ ګټل بیا ډیر ګران دي. نو خان صاحب مقصد دا دی چې د دهشتګردۍ په دې جنگ کې ولس یعنی ادارې د داسې پالیسۍ جوړ کړي داسې د خپلو پالیسو کې د بدلون راولي چې د ولس اعتماد وګټي او دا ولس د دهشتګردۍ په جنگ کې د فوج په شا ودرېږي. بلخوا فوج هم دا موقف لري چې خان صاحب یعنی د ولس او د خان صاحب د ولس او د ادارو ترمنځ چې کوم دا بد اعتمادي ده یا سلک ډیر دوریاں پیدا شوي دي فاصلې سیوا شوي دي د دې لوی وجه یعنی اسټابلیشمنټ دا ګړي چې ولس له خان صاحب برین واشنګ کړی دی. خان صاحب چې کوم بیانیه ورکوي ولس دا قبوله کړی دی یو قسم له برین واشنګ یې ولس له کړی دی. هم دا وجه ده چې د ادارو او د ولس ترمنځ فاصلې سیوا کیږي. خو د خان صاحب چې کوم موقف دی هغه موږ تاسو ته وړاندې کړه. بل د خیبر پښتونخوا د سیاست په اړه د خان صاحب بیان مخې ته راغلی دی. هغه وایي چې صوبایي صدر د تحریک انصاف جنید اکبر د تقرری چې کوم دی هغه پخپله کړې ده چې جنید اکبر کومه فیصله کوي دا به زما فیصله وي. او خان صاحب دا هم واضحه کړې ده چې په دې ټول پروسس کې د علي امین ګنډاپور هیڅ یو قسم له رول نشته دی په هغه باندې زموږ هیڅ بد اعتمادي نشته. بلکې خان صاحب د دې هم وضاحت وکړو چې څو ورځې وړاندې علي امین ګنډاپور دته دا خبره وکړه چې ګنې وزیر اعلی ذموارۍ سیوایي د هغوی سره آی روز د خلکو وفود میلاویږي د قبایلي مشرانو وفود سره میلاویږي دغه رنګ د مختلف طبقه فکر خلک د وزیر اعلی سره میلاویږي معاونین خصوصي مشیران د کابینې ممبران د کابینې غونډې دا ټول وزیر اعلی مشرۍ کوي. نو په صوبه کې چې کوم معاملات دي دا ډیر زیات سیوا دي. نو وزیر اعلی لا دا چې کوم دی ممکن نه ده چې هغه په یک وخت هغه نظام حکومت هم وچلوي او د دې علاوه هغه د پارټۍ امور هم وچلي. نو دا هم دا بیسیک وجه وه چې علي امین ګنډاپور صوبایي صدارت پرېښودی دی او جنید اکبر د هغه په ځای اپوینټ کړی شوی دی. کتونکو خان صاحب وایي که چېرې د ادارو او د ولس ترمنځ فاصلې کمول وي یا د ولس اعتماد ګټل وي نو دا به کول وي چې ادارو له به خپلې پالیسۍ چینج کول وي په خپلو پالیسو کې به هغوی له بدلون راوستل وي. خان صاحب وایي چې په 9 مۍ باندې چې کومه بیانیه حکومت خپله کړې وه دغه بیانیه ولس په د 8 فروری په الیکشن باندې د ووټ په ذریعه باندې دغه بیانیه تیس نیس کړې ده د وړاو کړې ده. خان صاحب وایي چې 26 نومبر باندې چې کوم فایرنګ شوی یا احتجاج شوی نو دغه احتجاج د تحریک انصاف یو سیاسي حق دی او فایرنګ په اړه یعنې د دې معاملې د جوډیشل تحقیقاتو مونږ مطالبه کوو. خان صاحب وایي چې د دې مطالبه وشي او دود کا دود او پانی کا پانی یعنی رښتیا شي او دروغ شي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پر اعجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.